د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ ځینې ناوړه ټولنیز دودونه هغه څه دي چې د ځوانانو پیغلو او هلکانو ژوند یې تریخ کړی دی. د ګډ ژوند د پیل په لړ کې د هلک او نجلۍ د خوښې په نظر کې نه نیولو څخه بیا تر لوړ ولور د ژمنیو جامو برخه اختره یا ودونو کې نور زیات لګښتونه هغه څه دي چې ځوانان په کچاکي لارو بهرنیو هیوادونو ته اړ کوي او د دې لګښتونو نه پوره کېدو له امله کلونه له واده کولو پاتې کیږي. په اختر کې د هلک د کورنۍ لخوا کوژدن شوو نجونو ته د اختري برخې وړلو دود ځوانان له ستونزو سره مخ کړي او وایي چې په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې په مشکله یا توکي پیري. نن سودا مې ورته وکړله خو دا رواجونه دي که نه ښه دي خو الحمدلله بیا هم چې شکر داسې یي باید ورته واخلو چې نه یي نو بیا هم دغه رواجو پسې لاړ نه سو هغه پسې لاړ نه سو خو ورته وایم اخیستل بوج خو ډېر زیات ده ځکه داسې ځوانان به یې چې اقتصادي مشکلات به یې ښي په هغو باندې دومره بوج نه وي خو اما داسې ځوانان چې کاروبار نشته مثال کاروبار نه لري هغه نه لري هغه کله چې هغه کور ته د خپل ضرورت شی نسي اخیستلی بیا دغه کوژدن سوي ته سامان اخلي یعنې ډېر بوج ده باید دغه مخنیوی وکولی سي. هټیوال وایي خلک په اخترونو کې د کوژدن شوو نجونو لپاره د اختري وړلو لپاره ورڅخه زیات توکي پیري او ځینې کورنۍ د پیسو نه لرلو له امله ورڅخه د قرض غوښتنه هم کوي. دوی وایي که څوک کوژدن شوې نجلۍ ته یاده برخه یونسي نو پیغور ورکول کیږي. نو زموږ ځوانان خو خامخا نو که پیسې نه وي ورسره هم برخه خو اخلي که نه که یې وانخلي دا خو یو دې دپاره یو پیغور دی یو هغه ده نو برخه خامخا اخلي جوړې اخلي دغه بنجاره سامانونه موږ نه هر شی اخلي. چې کوزدې کړي د هغه راځي و بس داسې نوي نوي تکې راغلي وي دا کپړې پرې کوي بیا ورسره دا تحفه برخه کې دوی ته وروړي که دغه برخې یې نه شي خو زموږ د ستاسې وطن دود او رواج دستور دا بیا خرابېږي که نه هغه ته جوړېږو. که څه هم په پکتیا کې د لوړ ولور او په ودونو کې د نورو زیاتو لګښتونو د کنټرول لپاره ځینې قومي هڅې شوې خو د یادو پریکړو نه پلي کېدو له امله یې مطلوبه پایله نه ده لرلې.